جهنم لګیا دی د خلکو ته ګوري چې دغه د زما خشاک را روان دی او جهنم خوشحالي ګري ته الله جل شانو فرمایي دا جهنم چې دا خلک د لرې نه ویني که نه نو د دې جهنم نه به د جوش یو آواز هغه روزي د قهر یو آواز به ترې روزي. مونږ په پښتو کې وایو مونږ وایو د اور نو اور غړمباری کوو داسې غړمباری به کوي لکه ازمري د هغه یو خاص آواز دغه شان به اور آواز کوي د جهنم. الله جل شانو فرمایي بیا چې هغه تنګ ځای کې د هغه جهنم وغورځولی شي نو هلته به یې تړلی پات کړو باندې او دی به بیا مرګ ته آواز کوي چې مرګ راشي صرف مرګ به ورته خلاصې ښکاري چې په دې مرګ به زه خلاص شم. خو الله جل شانو فرمایي یو نه سل پیرې سوکه ډېر کرته ته مرګونو ته آواز وکړه مرګ هغه نشته مرګ مړ شوی دی. دغې تذکره ډېر خطرناک ایتونه مبارک سوی اذا رأتهم هر کله چې دا جهنم ویني دا خلک من مکان بعید د لرې نه سمعوا لها تغیظا وزفیرا دی به د جهنم دپاره یو جوش او غړمبارې او د قهر آواز به واوري دې دپاره. سمعوا دا خلک به واوري لها د جهنم دپاره څه به واوري تغیظا غیظ غصې ته وایي غصه به واوري غصه به وګوري وزفیرا او د هغې د جوش او د قهر هغه آواز به واوري. دا دواړه صفتونه دي جهنم. نو سمعوا به واوري لها دغې دپاره تغیظا وزفیرا مفسرین دا معنی کوي تغیظا وزفیرا د قهر آواز به واوري جوش د جهنم به واوري غصه د جهنم به واوري داسې چل اوازونه به کوي جهنم چې راویې غورځوه نور نشته نور خوراک نشته راویې غورځوه نو بیا څه وایي تغیظا جوش وزفیرا او د غصې هغه آوازونه واذا القوا زفیر اصل کې هغه د ازمري هغه آواز ته وایي چې کوم تاسو ته ما د هغې تذکره وکړو. واذا هر کله القوا چې دا خلک وغورځولی شي منها د دې نه مکانا داسې ځای ته ضیقا چې هغه تنګ مقرنین دي به تړلی شوي په هتکړو باندې او په زنځیرونو باندې دعاو دي به دغلته چغې وایي اوازونه به کوي هنالک دغلته صبورا د مرګ او د هلاکت. نو الله به ورته وایي دا چې الله جل شانه د جهنم ته ورغورځوي که نه دا جهنم دا انتهایی تنګ دی جهنم سره انتهایی تنګ دی الله جل شانه به دا خلک ورچي او په زور به ورچي. یو مفسر یو عجیبه خبره ذکر کړې ده او زه ویرولم حیران وایي دا جهنم ډېر زیات تنګ دی وایي په زور به پکې دا یو جهنمي دا ورنه باسي نو څه به بره زور کوي او څه به پښکته زور کوي یو طرف ته به دې ته آرام او سکون نه میلاوي او دومره په زور به الله جل شانه دا خلک په جهنم کې نه باسي په دې تنګ جهنم کې په دې اور کې لکه سړی چې میخ راولي په دیوال کې څونه په زور باندې ټکوي دغه شان به یو انسان ټکوي په هغې دا یو مفسر ذکر کړی ویرولم. الله فرمایي اذا القوا منها هر کله چې دوی وغورځولی شي دغې ځای نه مکانا داسې ځای ته ضیقا چې هغه تنګ مقرنین دوی به تړلی شوي یو بل سره جوخ دعو هنالک دعو دوی به رابلي هنالک دغلته ثبورا هلاکت او مرګ برابر دی. الله به ورته فرمایي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا یو مرګ ته آواز مه کوئ ودعوا ثبورا کثیرا ډېرو مرګونو ته آواز وکړئ مرګ نشته. لا تدعوا تاسو آواز مه کوئ اليوم نن ورځې ثبورا مرګ ته واحدا یو مرګ ودعوا تاسو راوبلئ ثبورا مرګونه کثیرا ډېر قل اذلک خیر ام جنة الخلد. اوس دام خوښو که نه باغونه هم خوښو دام خوښو دا جهنم چې دا کوم ځای ته رالی خوښ هم شوه دام خوښو او که نه هغه چې مسلمانان بل طرف ته لاړه او په دنیا کې لږه سخته تېره کړه هغه هم خوښ وه تاسو چې به روزانه خنداګانې کوو نو هغې باندې هغه صبر هغه هم خوښ او شکر هغه هم خوښ او که نه دې ځای ته اوس رالی او د میخونو په شانتې تقوا په دې جهنم کې الله به فرمایي کم یې خوښ قل ورته ووایه پیغمبره اذلک خیر آیا دغه بهتر ده ام جنة الخلد یا هغه د همیشوالي هغه باغ هغه جنت التي وعد المتقون التي هغه وعد المتقون چې د هغې واده د چا سره شوي د متقیانو سره شوي چې ځان کم خلک د کفر او د شرک او د ګناه نه ساتي کانت لهم جزاء او مصیره دغه جنت او دغه باغ د همیشوالي چې دی دا ځای او استوګنه د چا ده د هغې خلکو د کوم چې متقیان دي کانت دا جنت دی لهم د دې متقیانو دپاره جزاء بدله و مصیرا او ځای د ورکو دا د دې استوګنه ده لهم فیها ما یشاءون لهم د دې جنتیانو دپاره فیها په دې جنت کې ما هغه څه یشاءون چې دوی خوښ شي خالدین همیشه به جنت کې بعد متقیانو دپاره هغه څه چې دوی خوښوي همیشه به همدغه شانتي ستا په خوښه به هلته قانون جوړېږي ستا په خوښه به څه جوړېږي قانون به جوړېږي ته څه هغه شانتې به کړي لهم ما یشاءون فیها دا مخکې هم تېر شوي تقریبا روان دي په صورت قاف کې روان دي او روان دي په صورت زخرف کې دا بعینه هم هغه مضمون دی ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون وسمان ستاسو سترګې یخېږي او زړه هم پسې خوشحالېږي او زړه هم څه غواړي هغه به درته په دې جنت کې ملاویږي او وانتم فیها خالدون تاسو به همیشه یې په دې دلته هم دغه شانتي څه وایي ورته دغه خبره لهم د دې جنتیانو دپاره متقیانو دپاره فیها په دې باغونو کې ما هغه څه به یشاؤونه چې دوی خوښه شي خالدین همیشه ګورئ دا به همیشه دغه شانتي داخله کان علی ربک وعدا مسئولا دا د الله طرف نه وعده ده او الله په ځان فرض کړې ده په الله باندې یو څیز واجبېږي نه الله باندې چا حق نشته الله جل شانو په محبت کې د دې څیز وعده کړې ده او دی په ځان لازم کړی ده چې تاسو متقیان دا څیز به زه درکوم دا یقین دی چې ما او تا ته الله جل شانو راکړي او ولې دلته داسې درکوي ځکه ته چې دا تقوا او پرهیزګاري ته اختیار کړې ته الله ته لاسونه چوتې او سوال کوي چې خدای جنت مې نصیب الله فرمایي دا داسې وعده ده چې دا وعده مانه خلک غواړي نو څه وایي ګوره ورته کان علی ربک دا خبره ستا په رب باندې وعده انداسې وعده مسؤولا سوال کړی شوي غوښتلی شوي
طلب کړی شوی فرمایشي وعده ده مسؤوله دا ده ها ويوم يحشرهم دا عجیبه خبره ده یو اعتراض دی چې وی کوم کنه کوم ناشنا شان دي عجیبه خبره خدا ده الله جل شانو یو ځکه عجیبه قصه کوي الله په جنت کې بهر غسي دی غواړي متقی او پرهیزګار انسان چې غواړي جنت کې وتا ملاوي اعتراض کو سوال بو اعتراض نه کوي اعتراض څه کان سوال لا دی چې هر څه یو جنتی ته ملاوي کې یو جنتی سړی دی هغه پلار دی هغه بچي په جهنم کې دی چې دا دی جهنم نه روباسه دا کافر بچي می دا بل الله روباسي سوال خو دی نه څنګه دا بل الله روباسي نه دا الله جل شانو نه روباسي نو بیا دې څه مطلب شو لهم ما يشاءون فيها چې دې سغواړي الله بوله ورکړي دې سترګې او دې دماغ فسيخي هغه الله جل شانو ورکړي یو خبره هغه اسانه چې څومره هم داسې سيزونه دي اعتراض او سوال په شان دي هغه ټول سيزونه به الله جل شانو د جنتیانو نه هیر بل داسې بچي چې دا هغه کافر او هغه په جهنم کې الله جل شانو به تیر بل هغه آبا او اجداد چې هغه په جهنم کې دي او کافر هغه به خلکو نه هیر الله جل شانو به دې خواطر نه بس دا خواطر بلر شي ختم بشي زائل بشي اوس خبره عجیب شوه ته خو چې په جنت کې عیب نشته او هیریدل خو شي دی عیب دی اعتراض د پاسه اعتراض راځي